درې قسمه خلک داسې دي چې وایي دي ته الله رب العزت ګوري او الله رب العزت ورته خاندي. دا صحیح حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې درې قسمه خلک داسې دي چې دی ته الله رب العزت ګوري او الله رب العزت د خپل شان مناسب الله رب العزت ورته خاندي کما یلیک بشانه. الله اکبر. څومره خوش قسمت هغه خلق دی. واورئ کم کم خلق دي. اول نمبر خوش قسمت هغه کس دی وایي دته چې الله رب العزت ګوري او خاندي ورته وایي. هغه کس دی چې د شپې نیمه شپه ده، ټوله دنیا اوده ده، هر سړی پروت دی په خپل خوب او په خپل بستر کې او دی راپاسي اودس وکړي. اوس الله رب العزت ورته ګوري او خاندي، اودس وکړي او راشي الله رب العزت ته ودرېږي او تهجد نیت وتړي، الله ته ودرېږي او الله رب العزت ته دعاګانې د الله په عبادت کې مصروف شي. دا وخت خدا سي وخت دی چې دنیا لګیا دی پرته ده په خوبونو کې او دی راپاسي او الله ته ودرېږي، الله رب العزت د خپل شان مناسب خاندي او د خوشحالۍ اظهار دی کوي چې زما ټول بندگان ټوله دنیا اوده ده او دی ولاړ دی مات. نو لہذا د تهجد بحث نه چړم چې په تهجد باندې الله رب العزت څه ورکوي. خدایا ساتي تهجد گزارو ته دا ویمه چې کله تاسو ټوله دنیا ودی او تاسو الله رب العزت ته ودرېږئ نو الله رب العزت د خوشحالۍ اظهار تاسو نه داسې کوي چې الله رب العزت د خپل شان مناسب خاندي. الله رب العزت زموږ او ستاسو نصیب کړي.